السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ښه راغلاست دوستانو. دې درس کې مو تاسو ته د دوکاندار سره د خبرو اترو کولو، هغوی نه د مختلف څیزونو اخیستلو او د مختلفو څیزونو د قیمت معلومولو او د هغې په اړه د تفصیلاتو حاصلولو باره کې دا جملې راوړي دي. انتهایی مفیدې دي. راځئ زده کړئ او د دوکاندار سره په انګلش کې خبرې اترې وکړئ او ځان دپاره شاپنګ او خریداري وکړئ. راځئ دې درس ته. خو دوستانو که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او زموږ ویډیو در سره هم ضرور لایک کړئ. ډیره مننه. راځئ د دې جملو په طرف. د ټول نه اول ضروري جمله موږ سره ده do you have. do you have معنا آیا تا سره شته. اوس د دې نه بعد که موږ ځان دپاره موبایلونه اخلو نو دوکاندار ته به وایو do you have mobiles. آیا تا سره موبایلونه شته. که ځان دپاره قلمونه اخلو ورته وایو به do you have pens. آیا تا سره قلمونه شته. که ځان دپاره مڼې اخلو نو ورته وایو به do you have apples. آیا تا سره مڼې شته. مطلب دا چې د do you have معنا آیا تا سره شته. ورپسې چې ځان دپاره موږ څه اخلو نو هغه لفظ به راوړو او له دوکاندار صاحبه پوښتنه کوو. که موږ ورته وایو چې آیا تا سره موبایل شته نو ورته وایو به do you have mobiles. do you have mobiles. آیا تا سره موبایلونه شته. نو د ټول نه اول ضروري جمله موږ سره ده do you have. آیا تا سره شته. دویم نمبر موږ به د هغې څیز د قیمت باره کې تپوس کوو. وایو به how much is it. how much is it معنا دا په څو دی. how much is it دا په څو دی. خو دا به هله وایو چې کله دغه څیز موږ سره یو وي نو وایو به how much is it دا په څو دی. که هغه ډیر وي نو بیا به موږ وایو how much are these. how much are these دا په څو دي. how much are these دا په څو دي. که یو وي how much is that یا how much is it دا په څو دی یا هغه په څو دی. که ډیر وي how much are these دا په څو دي. او که لرې وي how much are those هغه په څو دي. د قیمت معلومولو نه وروسته که موږ هغه څیز ګورو چک کوو نو موږ به دوکاندار ته وایو چې آیا لږ یې کتلی شم. نو انګلش کې به وایو can I check this. can I check this. آیا دا لږ کتلی شم. آیا دا لږ کتلی شم. دا اله چې هغه څیز په لاس باندې یا په سترګو باندې د کتلو وي. او که چېرته هغه داسې وي چې موږ یې په خپل بدن کې ګورو لکه بنین وغیره شو یا موږ یې په خپلو خپو کې ګورو لکه بوټان وغیره شو نو بیا به موږ وایو can I try this on. آیا دا لږ کتلی شم یعنی دا چک کولی شم په خپل ځان کې. can I try this on دا لږ کتلی شم یعنی دا په خپل ځان کې چک کولی شم چې یعنی فټ راځي او که نه راځي. نو بیا به وایم can I try this on. او که صرف په سترګو د کتلو وي can I check this. آیا دا کتلی شم. او که په بدن کې د کتلو وي نو وایو به can I try this on دا لږ کتلی شم. که ستا هغه څیز خوښ شو او ته دوکاندار ته دا وایې چې آیا په دې کې ما سره لږ ګزاره کولی شي یا لږ رعایت را سره کولی شي نو ورته وایې به can you do me some concession. can you do me some concession. آیا لږ رعایت را سره کولی شي. can you do me some concession. یا is there any concession. آیا څه رعایت پکې شته. is there any concession. آیا څه رعایت پکې شته. دې نه بعد بله اهم جمله هغه دا ده که یو څیز ګران وي نو ته به دوکاندار ته بیا وایې چې دا خو ډېر قیمته دی. نو انګلش کې به ورته وایې it is too expensive. it is too expensive. دا خو ډېر قیمته دی. it is too expensive. دا خو ډېر قیمته دی. بیا که ستا دا خوښ نه وي او ته د یو بل په اړه پوښتنه کوي لکه مثال ته وایې چې دا یو په څو دی نو ته به وایې how much is this one. دا یو په څو دی. how much is this one. دا یو په څو دی. خو دا اله چې هغه تا ته نږدې وي او که چېرته هغه ستا نه لرې وي او ته وایې چې هغه یو په څو دی نو بیا به ته وایې how much is that one. how much is
that one هغه یو په څو دی. که دوکاندار وایي چې which one کوم یو نو ته به ورته وایې that one over there هغه یو هغلته چې دی. that one هغه یو over there هغلته چې دی. خو دا هله چې لرې وي او که چېرته هغه نږدې وي نو بیا به ورته وایې this one over here دا یو دلته چې دی. this one over here دا یو دلته چې دی. که هغه هم ګران وي او ته دوکاندار ته وایې چې آیا دې نه در سره ارزان شته نو ته به ورته وایې do you have cheaper than this do you have cheaper than this آیا دې نه در سره ارزان شته. یا سمپل داسې وایه do you have cheaper do you have cheaper آیا ارزان در سره شته. او که ته د یو څیز په اړه شکي یې چې خوښیږي مې که نه یا کور کې به د چا خوښ شي که نه او ته دوکاندار ته وایې چې آیا زه دا واپس کولی شم نو ورته وایې به can I return this back can I return this back آیا دا زه واپس کولی شم. ډېره مننه که ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي زموږ ویډیو لایک کړئ او د نورو جملو پوښتلو په اړه باندې له موږ څخه په کمنټ سیکشن کې پوښتنه وکړئ. ډېره مننه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.